اڅکزی پاکستان ته د صبر کاسې منسکورې ډیرون در سره نه منو. د پښتونخوا مخکښ پښتون سیاستوال محمود خان اڅکزی چمن کې د افغان او پاکستانیو ځواکونو وروستیو نښتو ته په اشارې پاکستان ته خطاب کې ویلي نه مو ډیورن پخوا منلی نه به اغزن تار قبول کړو. د هغه په خبره پاکستان د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته میشت قومونه په کرښو او اغزن تارونه نه بیلوي او نه هم دا کار کولی شي. هغه په یوه تازه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان وایي د اغزن تار غځولو نه یې موخه د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی دی. اڅکزي وویل دا ټولو ته معلومه ده چې ترهګر څنګه څوک او څه وخت اړوي را اړوي او په خبره یې پاکستان پر ډیورن کرښه د اغزن تار غځولو سره هڅه کوي پښتانه قومونه سره بیل کړي خو پښتنو ته ډیورن کرښه منلې او نه یې به اغزن تار ومني. ملګرو دا وه زمونږ ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.